الکه یار که خفه کېږې نه نو هېډفون ولګوې. یار ډیر تفصیل ته پسې نه ځم او ډایرک راځم خپلې خبرې له چې د مشرانو هغه یو متل به تاسو اورېدلی وي چې وایي کوني صبرېږي خو کوری نه صبرېږي. د مشرانو دغه متل دی د دنیا د ټولو نه غټ ډله داود شاه صحیح ثابت کو. هغه داسې چې زما د یاداشت مطابق تقریبا د 100 زرو نه زیات دی دله کنجرتوب پرېښود، خپله دا کنجره لور او دا ککړه ښځه یې پرېښوده. افسوس و زه له دې په سوشل میډیا دا قسمونه وخوړل چې زه به نور کنجرتوب نه کوم، خو چې ګورې نو د قسم خوړلو نه یو څو ورځې بعد بیا تللی و د خپلې لور او د ښځې په خپو کې ناست وي او لور ته ووایي چې ته په دې بربنډو ډانسونو په کنجرتوبونو په پیغرتوبونو ګټه او ښځې ته وایي چې ته یې راله پخوه او زه به یې خورم. په دغه وجه د دې دله خلاف الرډي ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي هم دي، خو چې کله ما په خپلو دغه ویډیوګانو باندې دا ښه ذلیله کړو ښه مې رسوا کړو او جامې مې ترې په کوزه غاړه باندې لکه د قربانۍ د ځناور د سرمن په شانتي وویستې او د هغې باوجود هم دا دله د بړواتوب نه قلار نه شو او د خپله لور او ښځې د کنجرتوب نه قلار نه کړل. نو ما ته پته ولګېده چې یار دا شیونه خانداني دلګان دي قلارېږي چې دیو له شرم او حیا بالکل نشته، بلکې که دیو د خلکو په مخ کې زه وغیم هم نو دیو به بیا راپاسي او پرتوګ به واغوندي او پرتوغاښ به وتړي او وایي به چې دا خو څه غټه خبره نه وه. دې وجې نه ما بیا د ځان سره دا یو عهد وکړو چې بس په دې رذیلانو باندې به نور خپل ټایم نه ضایع کوم او په دې باندې به نورې ویډیوګانې نه جوړوو. یو څو ورځې مخکې چې ما ته کله چا د دې دله داود شاه دا ویډیو راسینډ کړو هله خپله هغه 22 ګیره وخروله د دروغو په کومه 22 ګیره باندې چې به دې ځان ته مفتي وي او د کنجرتوبونو سره سره یې اوس د دین نه مذاق جوړول هم شروع کړل. چې کله ما د دې دغه ویډیو په خبر سره واورېد او ما پکې ولیدل چې هغه خپله 22 ګیره دې د دلګانو سردار خرولې ده او بغیر د ګیرې نه اوس لګیا دی په ویډیو کې د خپلې صفایي ورکولو دپاره او د خپلې بېګنایي ثابت کولو دپاره د خلکو په مخ کې الزام هم په بل چا لګوي. یو جینۍ ما ته رینګ وکړو زه بیا لاړم او هغې بیا ما له په چیک کې نشه راکړه او زه یې نشه کړم او زما نه بیا ګیره کټ کړه. ما ته په ساده کال باندې رینګ راغی شیزا بټ د هغې نوم دی. خدای شته به زه پټ لاړم چې کله مونږ روټۍ وخوړه نو بس کپونه یې ډک کړل. هغه چې کم دی کله ما چې اوس کله نو زه بیا په ځان نه یم بې شوی او چې کله زه بیا په هوش کې رالم هل د ویلو نه دی زما د ګیره چې کمه وه که نه دی دومره روانه کټ کړې د دې دله دا کارنامه چې ما ولیده او د دې د خولې نه چې کله ما دا هر څه واورېدل نو زما په دې درېیمه خپه ورته داسې دړ راغی چې ما ویل په دې ټایم لاړ شم او هم د دې په کور کې د خپله درېیمه خپه هم د دې دله په دغه خوله کې ورومنډم او دننه پکې تشه کړم دا په کومه خوله چې دا د اوس لګیا دی دروغ وایي چې ما له چا نشه راکړه او زما نه یې ګیره کټ کړه. اول خو څوک دومره اوزګار دی نه چې ستا نه د ګیرې کټ کولو دپاره به تا راغواړي او په تا باندې به خپلې 10 روپۍ خرابوي او بیا به د موږ دوايي تاله په چیک کې درکوي او بیا به درنه ګیره کټ کوي او بیا به درته وایي چې داود شاه صاحبه اوس ځه. که بیا هم چا مثال په طور په دې دومره مصروف وخت کې لږ ټایم ایستلی وي او دا سوچ یې کړی وي چې دا دله په دې 22 ګیره دا کنجرتوبونه کوي په دې دومره ګیره د خپلې کنجرې لور او د دې ککړې ښځې حمایت کوي او دوی په کنجرتوب کې سپورټ کوي او د ګیرې بې حرمتي کوي. راشه دا دله راوغواړه او نشه وله ورکړه او دا ګیره دې کټ کړه چې کم سے کم د ګیرې توهین خو نه کېږي. د دغه سوچ مطابق که چا دا غوښتلي هم وي او تا له په چیک کې نشه درکړې وي او ګیره یې درنه کټ کړې وي نو بیا دې د دې ککړې ښځې په مخ کې پرتوګ وباسه او چینګ شه ورته ووایه چې د بیټرۍ په رڼا درله شاته دا کونه ښه په غور سره وګوري د نشې په وخت کې به درله په دغې باندې هم څه کوتکې وغیره درمنډلي. د دې ویډیو نه بعد که زما چینل ته نقصان رسي که زما دا ویډیو ډیلیټ کیږي که اسمان رالویږي او که ځمکه چوي نو چوي به. نن زه دا تپوسونه لازمي کوم د خیبر پښتونخوا د سرکار نه چې آیا تاسو هم د دې دلګانو سره په دې دلتوب کې شامل یې چې تاسو دیو ته څه نه وایئ؟ آیا د خیبر پښتونخوا سرکار هم په دیو باندې پیسې ګټي چې دا دلګانې داسې کنجرتوب ته کلیعام پرېښودي دي او دیو ته څه نه وایي؟ په کوم ځای کې چې دا دلګان داسې کنجرتوبونه کوي او د پښتو او د دین نه داسې مذاق جوړوي او سرعام دا دله خپله لور داسې بربنډه ګډوي. آیا د دغه ځای سرکار د دغه ځای واکدار او د دغه ځای مشر هم د دیو سره په دې کنجرتوب کې شامل دی او په دیو باندې پیسې ګټي؟ د دې سوالونو جوابونه ما له دې پوره پښتون قوم له پکار دی هغه ځکه چې دا د کوم وخت نه دیو دا بړواتوبونه شروع کړي دي. کله یې لور جامې وباسي او په بربنډه باندې ډانسونه کوي، کله یې ښځه د ځان نه د دجال مور جوړه کړي په سوشل میډیا باندې د خپلې لور په حمایت کې بربادي غروي، کله دا بړوا ګیره پرېږدي او بیا یې وخري او سرعام د دین نه مذاق جوړوي. آیا د دیو په سر باندې د چا لاس دی یا دیو په دې خپل کنجرتوب باندې دغه راټولې کړي روپونه د دغه ځای مشر واکدار او سرکار له روپۍ ورکوي چې دغه ورته څه نه وایي؟ آخر دا ماجره څه ده او دا قصه څه ده؟ د دې جواب ما له دې ټولو پښتنو له پکار دی هغه ځکه چې ورځ په ورځ د دیو کنجرتوب کې اضافه کېږي، ورځ په ورځ د دیو بې شرمي نور هم زیاتېږي او لا د دې هغه لور اول خپل هغه کنجرتوب دی او کمرې نه د ویډیو په شکل کې صرف د سوشل میډیا پورې محدود ساتلی او اوس په پېښور کې په سټیج باندې سریعام په بربنډه باندې د خلکو په مخ کې ډانس کوي او د ټیکټ په شکل کې د تماشګیرو نه پیسې راټولوي. آیا دغه کلیعام د کنجرتوب اډه زموږ واکدارانو ته سرکار ته نه ښکاري چې څه ایکشن پرې واخلي؟ او بیا دا لاسه کې زه حیران دغه خلکو ته یم دا د کومو خلکو سره چې په دې دومره مصروف دور کې هم فالتو ټایم شته او هغو
د سوري ټیم د خولې په شان د کولا شوی کونې والا دې کنجرې باندې خپل ټایم خرابوي او د دې ډانس ته کینی او د دې د ډانس په ټیکټ باندې خپل روپۍ بربادوي. یا چې کوم خلک هم د دې ککړې ډانس ته راټولیږي او د دې د ډانس ټیکټ اخلي او خپل پیسې او ټایم دواړه خرابوي. د دغه خلکو نه په یو ډانس د روپو ګټلو نه بعد بیا په بل ډانس کې هم د دغه خلکو د جیبونو نه نورې روپۍ راایستلو دپاره دغه خلکو ته بیا د بلې شو دعوت څه په داسې طریقه باندې ورکوي او ورته وایي چې دا را روانه شو هم راله داسې ګرمه کوي لکه څنګه چې مو راله هغه مخکینۍ شو ګرمه کړې وه. چې نور هم ډېر فلم سټاران دي، تاسو ټول به خامخا راځئ زموږ شو کتلو لپاره. څنګه چې زموږ هغه شو ګرمه کړې وه دغه شان زموږ دا یو شو هم ګرموي او ستاسو په وجه باندې به ګرمېږي. د دې ککړې د دې دعوتنامې نه بعد زه دې ته دا ویل غواړم چې که شو ګرمېږي او که نه خو په دې یخنۍ کې موږ ډېر ګرم شوي یو. موږ غواړو چې دا په تا کې چې کومه ګرمي ده دغه درنه وباسو او تا لږه یخه کړو. نو د ډانس دا شو نه و که هغه بله شو چېرته وه نو بیا موږ له دعوت راکړه هغې له به دا شو او هغه شو به درله ښه ګرمه کړو. تر اوسه پورې چې ما څه هم د دې ککړې په باره کې وویل او د دې نن سبانۍ ژوند او نن سباني کنجرتوبونه مې ستاسو مخې ته راوړاندې کړل نو د دې هر څه مقصد صرف او صرف دا چې یو ځل بیا تاسو ته دا ثابت کړم چې د دې دله لور اوس هم د کنجرتوبونو په کارنامو کې ډوبه ده چې د یو کس لور داسې کارونه کوي او پلار هغه خپله لور نشي منې کولی بلکې الټا هغه خپله لور په هغه کنجرتوبونو کې سپورټ کوي. نو د داسې سړي نه به د رښتیا ویلو تمه څوک وکړي؟ څوک به د دې په دې خبره باندې یقین وکړي چې دا وایي چې زه چا په دوکه باندې راغوښتلی یم او بیا یې ماله نشه راکړه او بیا یې زما نه ږیره کاټ کړه. دا روغ د دې په دې شکل باندې داسې صفا صفا ښکاري لکه د بواسیر د مریض په مخ چې د بواسیر د درد د سرات سړي د صفا صفا ښکاري. ږیره کټ کولو باندې د سنتو نه مذاق جوړولو باندې زما دماغ د غصې د لاسه دې دله ته خوټ کېږي خو د دې په دې ږیره کټ کولو باندې لږ خوشحاله هم په دې وجه یم چې ږیره په مخ په دې دله کنجرتوبونه کول او خپله دا لور به یې سرعام په بربنډو جامو کې ګډوله او ښځې به یې په سوشل میډیا د خولې نه پرته غاښ کولاو کړې وه بربادې به یې غرولې نو هغه وخت په دې دله د سنتو د ږیرې توهین کوو ځکه چې هر وخت به ورته خلکو وي چې دې ږیرې ته دې وګوره او دې کارونو ته دې وګوره. اوس چې دې دله هغه ږیره کټ کړه نو که اوس دا سرعام کونه هم ورکوي نو پروا نشته هغه ځکه چې د دې په کونه ورکولو موږ ته څه نقصان نه رارسي. بس چې کوم نقصان موږ ته رارسېدو هغه دا و چې ږیره په مخ په دې کنجرتوبونه کول او د ږیرې توهین به یې کوو. نو بد خو یې ډېر کړي دي چې ږیره یې خرولې ده ځکه چې اوس یې هم د ږیرې نه مذاق جوړ کړو. په کار و دې له چې لور یې قلاره کړې وې د کنجرتوب نه او ښځې هم په ارام سره کور کې کېنولې وې او ږیره په مخ یې ځان له مزدوري کوله او هغه یې خوړی. خو دغه غیرت پکې نه راتلو د دغې نه ښه وه چې دا ږیره یې کټ کړه کم سے کم د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو توهین خو به اوس نه کېږي. پاتې شو خبره د دې دله د کنجرتوب. نو اوس دې سره د لور او د ښځې سره هم په چوک کې پرتوګونه وباسي او موږ به یې غایو نو زمونږ کار به هم کېږي او د دوی به هم ورځ ګرمه. نه بس یار نن دپاره همدا کافي و. که ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ ورسره زمونږ یوټیوب چینل ورسره د بیل په دې آیکن باندې هم کلیک کړئ چې زمونږ د راروانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. راروانه ویډیو کومه میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.